وڅخېده په کونه یې کڅېږي وڅخېده اچخېده څوک دې په کار دی کېده کڅېږي راځه لالا کور ته کولم و السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام هلکه ته و در دغه دروازه وټکېده زه باندې پوه شوم سړی ولا دی څه دي د خیرات ته بخیر جوړ یې خیرات کرارید یو مخې په خیر یې جوړ روغ خیر و خیرات شپې ورځې بخیر خدای پاک خو دې ډېر ښه در سره وکړه مدام زاله ګوله راځه راځه کښېنه څه دې ده خیرات کرارید بخیر یې جوړ روغ نو خو یو مخ باید ویدلی زمانه که یکین دی واسه فهمی در تباد لینکول خواه ختمه خواه؟ اصاب دی سنگه دی سر دیدن اصاب چندان خوند نست و یا ما تا معلومیگی یکین دی واسه و یا ودا خونه یا سترگی دی سنگه دی سترگی جمت سترگی دی کار کری در و کار کی وگونه نالم و یا ما تا معلومیگی یکین دی واسه و یا لگو ملویدلی و یا سید یکین دی واسه خوراک چی خواب دی سنگه دی نست دایی خوراک چخاک نست خو خبره داسې ده زه هم باندې پوه شوم ما ته چا وویل وایي ده ویل چې زه کوزده کړم کوزده کړم خو دا چې خو زه باندې پوهېږم زه خو معنی چې سړی له لرې ووینم یقین دې وسه باندې پوه شم خبره دی د لمانځه وختم د ځمه ماجت ته ډېر وخت منه ښه وایي ډېر ویل د قرآن ښه دي کوزده دې په ما ورسېده مګر خوښ یې درته کړم نه شیریني پکې غواړم لونګۍ پکې غواړم نن سبا خو خوښ خبره څوک چاته نه کوي څه ته کوم شیریني راکوې سمه شیریني چې ما وویل کوزده دې په ما ورسېده کوزده په ما ورسېده دا کوزده به درته وکړم دا نجلۍ به درته وکړم یقین دې وسه بېرنجو بې سترګې تورې و ذاتي زه خو بیا زه به خدای راکړې ده بیا د غی د لایل وایم د غی خبرې مې زده دي ذاتي قرار یقین دې وسه دلته مې یو انډیوال د دی په ما ډېر باور کړي او بل ما خو ډېرې کوزدې وه دا خلکو ته وکړې زه خو دا کار کړم ذاتي قرار پیسې ځینې اخلم مګر کار بیا ورته کړم کار بیا په ذمهواري درته کړم دا زه انشاءالله کار به دې وشي و یا پیسې به ښه څنګه شي پیسې هر وخت خوا د خامخاته کوم ځکه دې خرڅه کړه منه پیسې یې نغدې درکړې ذاتي ما ته پرېږده دی صفت به دې ورته وکړم چې ته واورې قرآن به ووایي دا بل څوک زه دا نه ورته وایم چې مداوزل ده دا قریب ده دا کوپای ده دا راروان ده داسې پښې یې دي داسې شلی ده دا هده کونډ ده یا زه ورته وایم چې دا دی دا سترګې ته به وایي چې سلیمان خان د هندي فلم وه زه ورته وایم چې دی جوړ ده کله بنګړی داسې صحتمند ده دی ځواني ده دی خوارې کښ ده داسې په خبره معنی پوه ده سواد یې کړی ده سواد یې زده ده ذاتي صفت زه ورته کړم د هرې خاصې موارد یې زه ورته وایم ذاتي کړه و ته ځینې خلاص مګر هم پیسې به څنګه کړي ذاتي قرار صحیح دی بیخي صحیح دی پاخه دری بچه ماته پرې دا به درته خطا کومه دا به
درته وکړم اتیا ماته پرېږده و نغمه و کیندې وسه ذاتي خراب به ذاتي ته خلاص شي پیسې به و چاته ورکړي څه ته وکړم میر عالم ته بیا ورکړي زه یې ته وکړم میر عالم ته ورکړه ذاتي ماته رسېږي و میر عالم ته ورکړه و ذاتي خو نه مازدیګر وخت زنګ و ذاتي زه ورځم سبا مازدیګر ته به د تا په دروازه باندې مالګه زړېږي ذاتي به دستمال دریا به یې کیسه به یې کاش و پاش به یې ولې زه خو د تا صفت ورته کړم دغه خو نه ورته وایم چې یارې دی ما سره مالګه وڅټي ذاتي خو بیا ګوره دا خو د نکاح خبره ده ذاتي خو نه مېړوښه بیا چا نه ده پرېږي ذاتي دې نه بیا پرېښودی شي نه پېښمانه کېدی شي چې یارې اوازه ولاړه ذاتي نه بیا پېښمانه کېدی شي نه ذاتي خپل کار پسې کړه بس خلاقه دغه یو کار وکړه د دوايو ته تکم بس صحیح ده قربان ذاتي خبره خلاصه شوله بس ته ذاتي خلاص یې سبا ته ذاتي د مېلمانه غم مانا سره خوره سبا دی د کوی کنې کوم دی دغه نه پرېږدم اوس پسې ځم په پوښتنې کوم باغچه چې اتې که کور ته ورغلم او که مې د دې په بازار کې چیرې سره ولیدو ذاتي ته خلاص کله خوشې کړه یا زه خو ته هم چې دی چرخېدو لکه دغه داسې تاوېدو معنا لکه برق او ته هم چې داسې مټې دي یوه داسې د ولو سورې ده معنا یوه داسې جګه غاړې ده معنا خاص دا د سلیمان خان د فلمو ذاتي دغه خبرې ما زه ورته په خوله یې موټرسایکل پورته کړو ذاتي هغه خبرې ماته پرېږده ووایم په ایران کې ورزش هم کړی یا ځه اروپا خبرې دي کار ټول په اروپا سره سمې او ورته کړه مې وکیندې وسه ولې په دې باندې چې پیسې راکړه هلکه ته ور وګوره چې ولاړ که د دې خدای دې ښه در سره وکړه ما ته درک معلومېږي ته هم د کار سړی یې معنا مصروفه یې کارګر یې وړ عیال درله غاړې ده کور درله غاړې ده خو ما هم په دې نه یې راغوښتی چې معنا د ما یا ساعت نه تېرېدو یا مې دغه یې بې ضرورته راغوښتی خبره خو داسې ده زه د تا عزیز یم که دې نه یم زه د تا تربور یم که دې نه یم زه د تا مشر یم که دې نه یم زه بد سړی یم ښه سړی یم که نه یم د مخې سړی یم په ماجت کې درته معلوم یم په ممشین کې درته معلوم یم نو زه به ولې تا دا کوم چې معنا دې یا به تا ورته اچوم یا به د اولاد ورته اچوم مداوزل به پیژنې که بیا نه پیژنې زه ډېر ښه پیژنم د مداوزل پلار پیژنم کاکا خیل یې پیژنم مداوزل د ګیرو ده په یو رقم ځواني ده یو کاروبار یې ده په دې دوبۍ کې دا موټر دی چلیږي دا دوکانونه دي دغه کاروبارونه دي مخ له ګرځېدا وتلی وای په بانګو کې روپۍ نه دي د ده په دې رقم ځواني ده یقین دې وسه چې د ما په خپله خلور ولی کمې له زیاته پرې ایښي شلو نفرو نورو راته وویل ویلې وای دغه مداوزل نو ذاتي ما چې دا چورت وواهه سړی چې بل څوک یې معنا ورسره کړي تر هغو ګلخان دې ما خپل سړی ده زه په ده باور لرم دی په ما باور لري نو ذاتي ولې دی نه ورسره کوي په یو رقم ځواني د یقین دې وسه یو جوړ ده لکه دلته ورزشګاره چې دا را روان ذاتي په یو رقم ځواني ده په یو رقم ویښتان یې جوړ کړي دي په یو رقم کاکا نوره ټوله به یې دا د تا ما خوښه ده خو صرف چې دومره یې هلک خو تا انشاءالله لیدلی ده هلک مې په خپلو سترګو لیدلی ده سمداسې یا ګوډ یا مات یا ړوند یا نشهیي همدای زه په دې ډارېږم دا سړی ډېر پاک سړی ده کنې یقین دې وسه یارې به شپږ مازدیګر ته پسې راوځي په دې رقم ځواني ده دومره باور در باندې لرم په ځان یم نه چې تا خوښه یې د موږ خبره نشته خو خبره دغه د ګلخانه ګله داسې معنا چې څه شی د ځان لپاره خوښوي وای د بل مسلمان لپاره هم خوښ که نو خو ذاتي خو ما په خپله وایم یقین دې وسه
زه په یو رقم ځواني ده په یو رقم ځواني ده چې دا بیا ګورې او دغه یاستي خدای ورکړي او دغسې له پښو چسب سړی یقین دې اوس دا موټرسایکل دا په خوله ونیسي داسې پورته کې ورزشکار ده وایي په ایران کې ورزش کړی اوس یې بیا په دوبۍ کې کوي ذاتي قرار ترک سپین ته به وایې چې عرب ده ذاتي قرار په دې ځای باندې ویښتان په دلته به دا ایره کې دا نقشې سره یې ایستلي وم خیر دا ملایانې ښې نه بولي خو معنا په دا ځوانۍ کې ښې ورسره ښکارېدی له ده سره یقین دې اوس ما په خپله یقین دې اوس وایم که مې ما څوک وایي معنا ما لور ولی ما ورسره کول او 100 نفر وراته ول تر یېرې ونیولم مګر ما په بل چا نه لورېږي دا سړی مې په تا لورېږي یاره ډېر صفت یې راته وکړه دغه سړی ما په تا ډېر باور یقیني ډېر باور مې درلود نه دې کوم بس سړی خبره نسته پکې چې تا وویل موږ ماتې خوښه ده خدای بس صحیح ده نو د واده ده ته سبا چې راوغواړم وت محمد او ځل دغه کار ده ذاتي ولې ماسچي ده او بل دا چسب سړی ده لکه برېښنا چې په پړه کې چې بیا تر غرو اوښته یې مخکې سړی یې د موږ د کلي مسؤل یې مسیر یې باور مو در باندې د هرې خوا هم باور د در باندې خبره ده بس صحیح ده نو ذاتي د واده خدای دې خیر کړي خدای دې باغ کړي خدای پاک دې بس ذاتي خبره خلاصه شوه نو زه به اتیا دغه ته ووایم دا مې له لورېیانې در سره وکړو که نه دا نه ده چې واده ته خلک نسته ډېر خلک دي یقین دې اوس یا ذاتي دغه چې خدای یا بیخي نه دې نه شووال ده نه داسې سره کوړې پوکڼ ده نه سره مازوره مایوبه ده نه یې کمپیوټر مامپیوټر سره په دې افلاطون به دغه نه وي هټلر به دغه نه وي لکه دا داسې ده و یقین دې اوس ذاتي صفت مې ډېر درته وکړو یا خدای دې ښه در سره وکړه ته به کېنستلې یا خدای دې ښه در سره وکړه کور دې ودان شه خدای په امان دې